رهبرۍ په کوششونو باندې نن مونږ د ملت د یو ارمان د پوره کېدو خوشخبري ملت ته ورکو. هغه ارمان د دې ملت دغه و چې د کینسر او سرطاني امراضو دپاره یو باکفایته روغتون د هیواد په سطحه باندې یو مرکزی روغتون ولرو چې په داخل د هیواد کې مربوطه مریضان په هغې کې د هغوی امراض تشخیص شي او تداوي شي او د قناعت وړ تجهیزات او په علمي زیور باندې سنبال مسلکی او متخصص ډاکټر صاحبان ولرو. داسې یو روغتون مونږ ولرو. الحمدلله د دغه ځای نه خپل ملت ته زه د وزارت د محترم رهبرۍ د طرف نه خوشخبري او زیری ورکوم چې الحمدلله ستاسو دغه ارمان الله جل شانه پوره کړه. په داخل د هیواد کې به انشاءالله الله هم د ټولو امراضو نه وساته. خو که چېرته داسې مرض حمله آور شي اوس د امید ځای الحمدلله پیدا شه په داخل د هیواد کې. کینسر اوس ناقابل علاج مرض د دې نه پس ونه ګڼو. نن ورځ د افغانستان د روغتیايي سیستم په تاریخ کې د یو مهم ستر او بنسټیز تحول شاهدان یو. تاسو ټولو ګډونوالو او د افغانستان زړور او ویاړلي ملت ته مبارکي وایم. د سرطان د تشخیص او درملنې د ملي روغتون افتتاح د ملي ارادې مسؤلانه پالیسۍ او د ولس د اوږدمهاله اړتیاو پر بنسټ د یو مهم بدلون سر آغاز دی. دا روغتون به انشاءالله د زرګونو ناروغانو لپاره د هیلو عزت او باکیفیته درملنې سمبول وي. سرطان او د زړه ناروغۍ له هغو مزمنو ناروغیو څخه دي چې له بده مرغه په تېرو کلونو کې دغو ناروغیو د تشخیص او درملنې د کمو امکاناتو له امله زموږ ډېری هیوادوال اړول چې درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي. دا سفرونه نه یوازې له درنو اقتصادي لګښتونو سره مل ول بلکې ناروغان او د هغوی کورنۍ له سختې رواني او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړي وو. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ اساسي هدف دا دی چې افغانان نور د اساسي او تخصصي درملنې لپاره مجبور نه وي چې له هېواده بهر ولاړ شي. موږ په عملي ډول دا ژمنتیا ثابتوو چې د خلکو اړتیاوې باید په خپل هېواد کې د نړیوالو معیارونو مطابق پوره شي. د عامې روغتیا وزارت په تېرو 4 کلونو کې د داخلي موجوده امکاناتو سره د روغتیايي خدمتونو د پراختیا معیاري کولو او عادلانه لاسرسي لپاره پراخې هدفمند هڅې کړې دي. زموږ تمرکز په سیستم، کیفیت، بشري سرچینې او پایدارو حل لارو دی. د دې پایداره هڅو یوه بېلګه دا ده چې د زړه د ناروغیو په برخه کې مهم بنسټیز بدلونونه پیل کړي دي. پخوا زموږ هیوادوال د زړه د ناروغیو په ځانګړي ډول د خلاص زړه عملیاتو لپاره مجبور ول چې بهر ته ولاړ شي. دا وضعیت اوس د بدلون په حال کې دی. د اماراتي روغتون په چوکاټ کې د ماشومانو د خلاص زړه عملیات په بریالیتوب سره پیل شوي دي.
سربیره پر دې د لویانو د زړه خلاص جراحي لپاره د حصري تجهیزاتو د پیر او برابرولو بهیر هم پیل شوی دی. زموږ هدف دا دی چې په نږدې راتلونکي کې د لویانو د زړه تخصصي عملیاتو خدمات هم په هیواد کې دننه د اماراتي روغتونونو له لارې وړاندې شي. د یادونې وړ یې بولم چې موږ به هڅه وکړو ترڅو د سرطان د ناروغیو په برخه کې دا ملي روغتون به نه یوازې درملنې یو مرکز وي، بلکې د سرطان د ناروغیو د ثبت، څېړنې او متخصصینو د روزنې لپاره به هم ترې ګټه پورته شي. په دې روغتون کې به د تکړه روغتیایي کادرونو په مرسته د ملي پالیسۍ له مخې د هېواد د ګوټ ګوټ څخه د ناروغانو د خدمت لپاره خدمات ترسره شي. دا ټولې لاسته راوړنې د ګډ کار، شفاف مدیریت او ملي مسؤلیت پذیري پایله ده. د عامې روغتیا وزارت د مشرتابه تخنیکي ټیمونو، ډاکټرانو، نرسانو، همکارو بنسټونو څخه مننه کوم چې د دې ملي اهدافو د تحقق لپاره یې نه ستړي کېدونکې هڅې کړې دي. که موږ خپلو ګرانو هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د عامې روغتیا وزارت به د ولس د اړتیاوو پر بنسټ د روغتیایي خدمتونو د کیفیت، لاسرسي او عدالت لپاره خپلې هڅې لا پسې پراخې کړي. زموږ هدف یو داسې روغتیایي نظام دی چې هر افغان که په لرې ولسوالۍ کې وي او که په مرکز کې وکولی شي پر وخت با عزته او با کیفیته روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. الله تعالی دې وکړي چې دا ملي روغتون او نورې روانې روغتیایي پروژې زموږ د ولس د شفا، سوکالۍ او هوساینې سبب وګرځي. موږ کوشش کوو چې همدغه شفاخانه هم و په راتلونکي کلونو ته و هغه حد ته ورسوو انشاءالله. موږ په دغه روغتون کې اوس کولی شو چې د افغان مریضانو 100% تشخیص همدلته په دغه شفاخانه کې وکړو. موږ سي ټي سکین ماشین لکه څنګه چې وزیر صاحب محترم یادونه وکړل، بغلته په افغان جاپان کې لرو، الټراساوند خپله همدلته لرو، لابراتوار لرو، پیتولوژي لرو او موږ په تشخیص کې اوس په دغه شفاخانه کې 100% په ځان باندې بسیا یو او په تداوی کې هم لکه څنګه چې قدرمن وزیر صاحب یادونه وکړل، ریډیشن تراپي یا شعاوي، هیډ سکن دواړه په نظر کې شته چې د همدغه شفاخانې د تعمیر شاوخوا به ځای پر ځای شي ډېر ژر. او همداشان موږ دلته اوس کیموتراپي، ایمونوتراپي، ټارګټډ تراپي دا ټولې د سرطان تداوی په همدغه شفاخانه کې لرو. او موږ دغه شفاخانه د سرطاني ناروغانو د خدمت لپاره لومړی خښت ده چې ایښول سوې ده. همداشان موږ غواړو چې دغه سرویسونه چې کوم موږ دلته اجرا کوو خپلو وطنوالو ته دا د زونونو په سطحه هم خپلو هېوادوالو ته وړاندې کړو. په دغه شفاخانه کې چې زما د خپل کې توصیه کومه برخه ده ابلیشن تراپي، زموږ ورته وایي چې هغه لیزري د سرطاني موادو سوځول دي بغیر له عملیات څخه، چې موږ اوس دا مریضان تقریبا 40% زموږ سرطاني مریضان همدغه مریضان دي چې د هېواده بهر د تداوي لپاره ځي. دغه ماشین هم د قدرمن وزیر صاحب چې کله د هندوستان هېواد په سفر درلودی، زموږ وروسته یو افغان تاجر زموږ د سرطان ملي پروسې ته تحفه کوي. نو همداشان د قدرمنو مشرانو د خبرو په دوام موږ پر ټولو افغان تاجرانو او ټولو افغانانو باندې غږ کوو چې راسئ دا د ټولو ګډ کور دی چې ټوله په ګډه دا جوړ کړو او هر یو کولی شي چې دلته په یوه برخه کې کار وکړي او هغه پر مخ بوځي. موږ همداشان د ډاکټرانو د ظرفیت لوړولو په برخه کې پروګرامونه لرو چې ډاکټران د نورو همسایه ملکونو ته د ټرینینګ لپاره ولاړ شي او هلته خپل فوق تخصص تکمیل او بېرته دلته راسي. صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. د افغانستان اسلامي جماعت د امیر روغتیا وزیر خبري مولوي نور جلال جلالي صاحب، د روغتیايي پراختیا او پالیسۍ مرستیال خبري دکتور محمد حسن غیاسي صاحب، د اروپایي اتحادیې روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف نړیوال سازمان، د مهاجرت نړیوال سازمان او د نورو همکارو نړیوالو سازمانونو محترمو استازو، respected delegates from the WHO, UNICEF, IOM, EU and other international organizations. د ایران هیواد د افغانستان لپاره سفیر ښاغلی انګریزا بیزري صاحب، د ګران هیواد د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او نورو وزارتونو مستقلو اداراتو څخه راغلي محترمو استازو، د عامه روغتیا وزارت ښاغلو رئیس صاحبانو، روغتیا پالانو، د رسنیو محترمو استازو او د مجلس ټولو معززو ګډونوالو، تاسو ټولو ته د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت اړوند د سرطاني د لومړني 200 بستریز روغتون د پرانیستو خدماتو پیل مراسمو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایي. معززو ګډونوالو، په معاصر دور کې نن ورځ د هیواد د روغتیايي سیستم لپاره یوه ویاړلې ورځ ده. نن د یو داسې روغتون پرانیسته کېږي چې په راتلونکي کې به د لا مجهز کېدنې په مټ د سرطاني ناروغانو د تشخیص او د درملنې د تر ټولو غوره ادرس په توګه پېژندل کېږي. د دې روغتون د خدماتو پیل سره د روغتیا وزارت رهبرۍ کړې ژمنې ترسره کړې چې د سرطان ناروغانو او ټولو هېوادوالو هیله کلونه انتظار درلود. د دوامداره هڅو، تعهد، ژمنتیا او صداقت په مټ دا ستره بریا د ټولو ته مبارک وي. که څه هم زموږ مزل لا اوږد دی، خو عزم لوړ او دا مزل ستړیا نه لري. موږ لا هم د هر وګړي په کور دننه درملنه ترسره او د نورو له احتیاج څخه خلاص شو انشاءالله.